بسم الله الرحمن الرحیم. د برق فزیک دوهم درس د اجسامو چارجول د القا یا د انډکشن په طریقه سره. د دې د مخه چې د اجسامو القا کول یا د اجسامو چارجول ووایو، اول به ټول اجسام کټګورایز یا هم طبقه بندي کو. په فزیک کې ټول اجسام د برېښنا د هدایت له پلوه په دوه ډوله طبقه بندي کوای شو. اول هغه اجسام چې برېښنایی هادي اجسام وي، او دوهم هغه اجسام چې برېښنایی عایق اجسام وي. برېښنایی هادي اجسامو ته الکتریکل کنډکټرز ویل کېږي. کنډکټرز یعنی هادي اجسام یا هم غیر عایق اجسام هغه اجسامو ته ویل کېږي چې ځینې د الکترونو یې ازادانه الکترونونه وي، یعنی په اتوم پورې وابسته او تړلي نه وي، او په اسانۍ سره دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته په دغه فلز کښې دننه تلای او راتلای شي. او بل الکتریکل انسولیټرز یا هم برېښنایی عایق اجسام دي. هغه اجسامو ته ویل کېږي چې د هغو الکترونونه پر اتومونو باندې ټینګ وابسته او تړلي وي and cannot move freely through the material، او په اسانۍ سره د یو ځای څخه بل ځای ته په همدغه موادو کښې تلای او راتلای نشي. دې ته عایق اجسام ویل کېږي. هغه اجسام چې عایق دي د هغو مثالونه په دې ډول لکه شیشه، ګلاس یا ربړ یا هم لرګی یا تخته، په داسې حال کې چې مرطوبه نه وي او وچ وي. دا ټول یو نوع برېښنایی عایق اجسام دي، ولې چې نوموړي اجسام په آخري مدار کښې اضافي الکترونونه په دې کښې نشته، یا هم داسې الکترونونه نه لري چې د نورو اتومونو سره په اسانۍ سره شریک کړي او راکړه ورکړه وکړي، نو ځکه دې ته عایق اجسام ویل کېږي. او بالمقابل هغه اجسام یا هغه مواد یا هغه عناصر لکه مس، کاپر، لکه المونیم، لکه نقره یا سیلور، دا ډیر ښه د برق هادي اجسام دي یا هم غیر عایق اجسام دي، ولې چې دوی کولای شي په اسانۍ سره الکترونونه د یوه اتوم څخه بل اتوم ته انتقال کړي. یا هم په بل عبارت ویلی شو عایق اجسام یو نوع بخیل اجسام دي، ولې چې الکترونونه یې ټینګ په ځان کښې نیولي. او فلزات یا هادي اجسام هغه یو نوع سخي اجسام دي، ولې چې الکترونونه په اسانۍ سره یو د بل سره شریکولی شي، یو بل ته یې ورکولی شي. دریم نوع د موادو چې د برېښنایی هادي او برېښنایی عایق اجسامو په منځ کښې قرار لري، هغه سیمي کنډکټرز یا هم نیمه هادي اجسام دي. د نیمه هادي اجسامو خاصیت داسې دی که چیرې موږ او تاسو په هغه کښې یو څه ناخالصوالی منځته راوړو، هغه کولای شي چې د برېښنا هدایت یا هم برېښنا ته جریان ورکړي. ښه مثال یې سیلیکان او جرمینیم دی. سیلیکان او جرمینیم دوه عناصر دي چې هغه په سیمي کنډکټرز یا هم په نیمه هادي اجسامو کښې راځي. دغه نیمه هادي اجسام موږ او تاسو په اکثر الکترونیکي چیپونو کښې کاروو، لکه د کمپیوټر په الکترونیکي چیپ کښې، د زموږ او ستاسو د ګرځنده موبایلو په الکترونیکي چیپ کښې، یا هم په تلویزیون یا هم د پروجیکټر په الکترونیکي چیپو کښې د جرمینیم او سیلیکان موادو څخه کار اخیستل کېږي. نیمه هادي اجسام دي. دا چې ولې نیمه هادي اجسام موږ او تاسو په الکترونیکي چیپو کښې کاروو، د دې ځان ته جلا خوبیانې او ګټې دي، او په اسانۍ سره کولای شو د برېښنا جریان دلته موږ او تاسو کنټرول کړو. د ځینې ناخالصوالي له امله څخه یا د ځینې نورو موادو د یو ځای کولو سره کولای شو د سیلیکان او جرمینیم خاصیتونه موږ او تاسو کنټرول کړو چې د برېښنا هدایت یا اضافه یا هم کم کړي. موږ او تاسو وویله چې الله تعالی په دې نړۍ کې ټول اجسام یو نوع خنثی پیدا کړي دي، یعنی د چارج له پلوه دوی ټوله خنثی دي. ټول مواد د الکترونو او د پروتونو په انډول کښې پراته دي. څونه چې پروتونونه لري هغونه الکترونونه لري. که چیرې موږ الکترونونه ځینې راایسته کړو، نو خو دا معنا لري چې نوموړی جسم مو چارجداره کوي. معلومه خبره ده چې ټول اجسام د کوچنۍ ذراتو د اتومونو څخه جوړ شوي دي، او هر اتوم درلودونکی د هسته او د مدارو دي. په هسته کښې پروتونونه او نیوټرونونه دي، په مدارو کښې الکترونونه دي. دغه پروتون او الکترون دواړه یو د بل سره په انډول کښې دي. په طبیعي حالت کښې، په خنثی حالت کښې یا نیوټرل پوزیشن کښې ټول اجسام درلودونکي د عین اندازه پروتونو او عین اندازه الکترونو دي.
که چیرې د دې الکترونونه کم کړو یا هم اضافي الکترونونه باندې واچوو نو نوموړی اتوم به موږ او تاسو چارجداره کړی وي. الکتریفاید سټیټ هغه حالت ته ویل کېږي چې الکترونونه موږ باندې واچوو یعنی الکتریفای کړو، او ډي الکتریفیکیشن دې ته ویل کېږي چې الکترونونه ځینې واخلو یعنی جسم مثبت چارجدار کړو. په اصطلاح د پروتونو شمیر زیات وي په پرتله د الکترونو. چارجدار اتوم ته موږ او تاسو په فزیک کې یو بل اصطلاح لرو د ایون په نامه سره. چارجدار اتوم عبارت د ایون څخه دی. د دې لپاره چې په فلزاتو او په عادي اجسام مو ښه سر خلاصي دغه جملې به ټوله سره ووایو. A metal atom contains one or more outer electrons. یو فلزي اتوم درلودونکی د یو یا هم څو خارجي الکترونو دی. موږ او تاسې شلز ویلي وو یا مدارونه چې هر اتوم درلودونکی د دوه نوع مدارو دی، یو داخلي مدارونه یو خارجي مدارونه دي. په خارجي مدارو کې معمولا په فلزاتو کې یو یا څو الکترونونه موجود وي، کوم چې دغه یو یا څو الکترونونه په ویکلی بانډ یعنی په ډیر کمزور حالت کې د هستې سره وابسته وي، یعنی ټینګ د هستې سره نه دي وابسته، نه دي تړلي، لکه په عایق اجسامو کې. په هادي اجسامو کې د باندني مدار الکترونونه د هستې سره په کمزور رابطه کې تړاو لري. When many atoms combine to form a material، کله چې ډیر اتومونه سره یو ځای شي ترڅو یو فلز تشکیل کړي. The free electrons are these outer electrons. هغه آزاد الکترونونه دغه د اخري مدار الکترونونه دي. Which are not bound to any one atom. کوم چې په هیڅ اتوم پورې ټینګ تړلي نه دي، وابسته نه دي. یعنی په اسانۍ سره د الکترون څخه د اتوم څخه وتلای شي، هغه بل اتوم ته تلای شي. These electrons move about the metal in a manner similar. دغه الکترونونه په یو فلز کې په اسانۍ سره تلای شي، یو بل سره شریکولای شي، د یو مدار څخه بل مدار ته، یعنی د یو اتوم څخه بل اتوم ته تلای شي. په مثل د څه شي؟ په مثل د دې چې لکه د ګیس مالیکولونه چې په یو کنټینر کې یو سلندر موږ او تاسې فرضوو د غاز سلندر دی، هغه د غاز څخه ډکوو، چې د غاز څخه ډک کړي دغه هر غاز هر مالیکول خو دلته جلا جلا دی. د غاز مالیکولونه په نوموړي سلندر کې په اسانۍ سره د یو دیوال بل دیوال سره ټکر کوي، یعنی شاوخوا سره ځي، په هیڅ بل مالیکول پورې ټینګ وابسته او تړلي نه دي. نو د اخري مدار الکترونونه په فلزاتو کې هم په اسانۍ سره د یو ځای څخه بل ځای ته تلای شي او ټینګ سره تړلي یا وابسته نه دي. اوس به راسو د اجسامو چارجول د القا په طریقه انډکشن. د انډکشن د طریقې لپاره تر ټولو ښه مثال دلته داسې واضح شوی دی. که چیرې موږ او تاسو یو میټل سفیر یا هم فلزي کره ولرو، فلزي کره په طبیعي حالت کې په خنثی ډول قرار لري، یعنی څونه چې مثبتونه لري هغونه منفیان یا الکترونونه لري. دوی دواړه یو د بل سره په مساوات او په انډول کې. که چیرې موږ او تاسو وغواړو چې نوموړې کره چارجدار کړو، نو یو راډ یا میله نږدې ورته راوړو. دا یو ربړي میله موږ او تاسو په نظر کې نیسو چې چارجداره کړې مو ده، یعنی ربړي میله له اخلو په وړیو باندې موږ، کله چې په وړیو باندې مو وموږله نو د وړیو څخه الکترونونه د راډ اخلي، یعنی نوموړې ربړي میله چارجداره کیږي، الکترونونه یې واخیستل، الکتریفاید شول. دغه چارجدار ربړي میله چې کله خنثی کرې ته رانږدې کړو، چوندی منفي حالت یې زیات دی یعنی الکتریفاید دی، نو د نوموړي فلزي کرې منفیان یا الکترونونه ټول بلې خواته ځغلي، ځي په دا بله خوا باندې تجمع کوي، یعنی دلته یې تقریبا ټول مثبتونه ورپرېښول. که چیرې د کرې دغه خوا موږ د مځکې سره وصل کړو، داسې د یو وایر په واسطه د یو لین یا د یو هادي په واسطه مو د ګراوند یا د یو مځکې سره وصل کړله، نو الکترونونه ټوله په دا هادي کې مځکې ته هدایت کیږي، روانیږي. کله چې مځکې ته روان شول نو خو صحیح ده په مځکه کې سټور شول، یعنی نوموړې کره مو مثبت چارجداره کړل بدون د دې چې دغه راډ د کرې سره وموښلي، فقط په یو فاصله کې د منفي د خوا څخه دلته یو د دفع قوه واردېږي په نورو الکترونو باندې او د ځان څخه یې دفع کوي الکترونونه، او الکترونو ته خو ښه بانه پیدا شول چې ولاړ شي په مځکه کې جمپ شي. مځکه په معنا د بېنهایت یا ډېر لوړه سټوریج یا ذخیره د الکترونو په نامه سره یادېږي، یعنې مځکه کولی شي په ډېر زیات اندازه الکترونونه په ځان کې جذب کړي او یا یې هم ورکړي. کله چې وایر ځینې کټ کړو، یعنې دا سیم و لین دا مو ځینې ایسته کړي،
نو په دې ځای کې دا کره چارجداره پاتې شول. چارجداره پاتې شول. دا ربړي میله خو تر اوسه هم د کورې سره ټچ شوې نه ده، په تماس کې نه ده راغلې، په یو فاصله سره واقع ده. اوس که چیرې د هغه راډ موږ او تاسو ایسته کړو، نو الکترونونه او پروتونونه ټول راځي یونیفارملی ډیسټریبیوټ کیږي، یعنی په یو نواخته ډول سره ویشل کیږي. لیکن بیا هم د مثبت یعنی د پروتونو شمیر به باندې زیات وي په پرتله د الکترونو، ولې چې الکترونونه دلته ایسته شوي او ځمکې ته معرفي شوي وو. دې ته د انډکشن په طریقه باندې د اجسامو چارجول ویل کیږي. یعنی ربړي میله مو فقط ورنږدې کړل، د دې الکترونو د خوا څخه قوه په وارده شول، نو د الکترونونه یې د ځان څخه ایسته کړل، یوازې مثبتونه پاتې شول او یو څه اندازه الکترونونه هم. په دې ځای کې یو جمله راته ویلې ده: Charging an object by induction requires no contact with the object inducing the charge. د انډکشن په طریقه که چیرې یو جسم چارجوو نو تماس ته ضرورت نشته چې یو جسم د بل جسم سره موږ او تاسو په تماس کې راولو. is in contrast to charging an object by rubbing. بالمقابل که چیرې موږ او تاسو په مژلو سره په ربینګ سره یو جسم چارجوو، that is by conduction، چې هغه ته کنډکشن ویل کیږي. د مژلو په واسطه باندې چې کله فزیکي تماس په وجود ورسره راسي، دې نوع چارجولو ته کنډکشن ویل کیږي. او که چیرې په یو فاصله سره موږ او تاسو یو جسم ورته کښیږدو، چارجدار جسم، تر څو نوموړی نیوټرل جسم یا خنثی جسم هم چارجدار کړو، دې ته بیا انډکشن طریقه ویل کیږي. په عایق اجسامو کښې هم دې ته ورته یو پروسه صورت نیسي. هغه داسې صورت نیسي: معمولا د مایع اجسامو ټول مثبتونه او منفیان تقریبا داسې سره پراته وي لکه په یو قطب کې چې سره پراته وي. مثبتونه او منفیان یې د سره په انډول کښې. کله چې یو چارجدار جسم موږ او تاسو دغه کنډکټر یا هم عایق جسم ته رانږدې کړو، نو عایق جسم کوشش کوي هغه د مختلف العلامه قطب یې ورته رامخته کړي. یعنی فرض مثال که چیرې موږ او تاسو یو بوغي یا پوکانه راواخلو، خپل په سر باندې وموږو، چارجدار یې کړو، یعنی الکترونونه ټول ځینې واخلو، دی مثبت چارجدار کړو د بوغي. د بوغي چې کله دیوال ته نږدې کړي، نو دیوال کوشش کوي چې مختلف العلامه یعنی منفیان ورته رامخته کړي، مثبتونه ځینې شاته کړي. ولې چې خاصیت د چارجو داسې دی چې مختلف النوع چارجونه یو بل جذبوي. چون بوغي ورته رانږدې شول، دوی هم خپل منفیان ورته رانږدې کړل. نو ځکه بوغي یا پوکانه چون عایق ده او دیوال هم عایق دی، دواړه یو د بل سره دلته په دې ځای کې د جذب د قوې له نظره یو بل ټینګ سره نیسي. دا چې دوه چارجدار اجسام یو پر بل باندې څومره قوه واردوي، آیا د دوی د قوې کچه زیاته ده که کمه ده، د دې لپاره به موږ او تاسو د کولم قانون مطالعه کړو. چارلز کولمب یو عالم و چې د لومړي ځل لپاره د داسې آله کشف کړله. که چیرې ول دوه چارجدار اجسام موږ او تاسو یو بل ته سره نږدې کړو، نو خو یا یو په بل باندې د دفع قوه واردوي یا به د جذب قوه واردوي. د دې قوې د کچې لپاره د نوموړي شکل څخه داسې یو آله یې تشکیل کړله چې هغه د دوو کرو درلودونکې وه، د A او B. دغه دواړې کرې دلته په یو مستقیم راډ سره وصل دي، دغسې راډ چې عایق دی او دلته په یو فایبر لرونکي جسم باندې وابسته دي تر دغه ځایه پورې. که چیرې د A او B دوه چارجدار اجسام، یعنې A یو رقم چارج، B بل رقم چارج، یا هم دواړه همنوع چارجونه وي، یو پر بل باندې قوه معلومه وو، نو خو یا یو بل دفع کوي یا یو بل سره اټراکټ یا هم جذبوي. نو په نوموړي فایبر کې یو نوع ټورژن منځته راځي. ټورژن یا هم د دوی پیچل منځته راځي، دا فایبر داسې پیچل کېږي. نو دغه د پیچلو اندازه یې موږ او تاسو ته د دوی دواړو ترمنځ د دفع یا هم د جذب قوه راښیي. کولمب راولاړ شو، د لومړي ځل لپاره دا فارمول داسې کشف کوي چې FE electric force برېښنایي قوه مساوي کیږي په د دواړو چارجونو حاصلې ضرب تقسیم پر د دوی دواړو ترمنځ واټن مربع ضرب ثابت کولمب KE کانسټانټ کولمب یا فورس ورته ویل کیږي، چې د هغه کچه د KE عبارت ده د 8.985 ضرب 10 په توان د 9 نیوټن متر مربع پر کولم مربع سره. اوسني تجاربو دا ښودلې ده چې برېښنایي قوه غیر مستقیم اړیکه لري
د فاصلې د مربع سره، یعنی r په توان د 2 سره غیر مستقیم اړیکه لري. که هر څومره د دوو چارجدار اجسامو ترمنځ فاصله زیاتیږي، هغونې د دوی دواړو قوه یو پر بل باندې کمیږي. او که چیرې د دواړو چارجدارو اجسامو ترمنځ فاصله کمیږي، نو دا معنا لري چې یو پر بل باندې وارده قوه اضافه کیږي. او بل که چیرې سرعت ته وګورو، Q1 ضرب Q2 یعنی quantity of first charge quantity of second charge، د لومړني چارجدار جسم د چارج مقدار او د دوهمي چارجدار جسم د چارج مقدار. که چیرې دا چارجدار اجسام هر څومره غټ وي، زیات وي، د چارج مقدار یې زیات وي، په هغومره اندازه به د دوی وارده قوه یو پر بل باندې زیاته وي، ولې چې په صورت کې دواړه د چارج مقدارونه سره ضرب دي. د کې ای ثابت کولم قیمت د دې فارمول څخه لاسته راغلی دی پر 4 پای اپسیلون صفر دی. اپسیلون صفر دې ته موږ او تاسو پرمیټیویټي اف فری سپیس هم وایو، یا د خالي ساحې ترمنځ اجازه. دا چې د خالي ساحې ترمنځ اجازه څه ته ویل کېږي، دا به ان شاء الله په یو بل درس کې مکمل تشریح کوم. د اپسیلون صفر یا اپسیلون ناٹ یا اپسیلون زیرو قیمت 8.85 ضرب 10 په توان د -12 کولم مربع پر نیوټن متر مربع دی. که چیرې د اپسیلون صفر دا قیمت راواخلو، دلته یې وضع کړو، موږ او تاسو ته د کې ای ثابت کولم همدا قیمت په لاس راکوي. تر اوسه چې کوچنی ترین قیمت د چارج د پیژندل شوی دی، هغه د الکترون دی. یو الکترون 1.602 ضرب 10 په توان د -19 کولم به چارج لري. یو پروتون او یو الکترون د چارج د مقدار له پلوه سره مساوي دي، ولې یوه ته منفي علامه او بل ته موږ او تاسو د مثبت علامه ورکوو. یو کولم هغه مقدار د چارج دی چې 6.40 ضرب 10 په توان د 18 الکترونه سره یو ځای شي، موږ او تاسو ته یو کولم چارج په لاس راکوي. یعنی که چیرې غواړو چې یو کولم چارج موږ او تاسو یو ځای تشکیل کړو، نو 6.40 ضرب 10 په توان د 18 دانې پروتونه یا د غومره مقدار الکترونونه سره راواخلي، یو ځای کښېږدي، موږ او تاسو ته به یو کولم چارج په لاس راکړي. دا مقدار ډیر کم دی. که چیرې موږ او تاسو میسو ته وګورو، د میسو په 1 سانتي متر مکعب حجم کښې څونې آزاد الکترونونه چې موجود دي، د هغو مقدار تقریبا 10 په توان د 23 دی. که چیرې د 6.40 ضرب 10 په توان د 18 سره دا مقایسه کړو، نو تقریبا 100,000 چنده یا تر هغه یو څه اضافه آزاد الکترونونه فقط په 1 سانتي متر مکعب حجم د میسو کښې شته، آزاد الکترونونه. کله چې موږ او تاسو یو راډ چارج داره کوو، دغه شیشه‌يي راډ یا ربري راډ چې د ورېښمو یا د وړیو سره یې موږو، په دې صورت کې نوموړي راډونه یا چې الکترونونه اخلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ډېر په کم اندازه الکترونونه اخلي یا هم د لاسه یې ورکوي. یعنې داسې نشو ویلی چې پر دې باندې تقریبا 2,000 کولم به چارج ذخیره شو یا 2,000 کولم به چارج ځینې واخیستی. په ډېره کم اندازه چارج ورکول کېږي یا ځینې اخیستل کېږي. د برق فزیک لپاره دغه قیمتونه ډېر مهم دي چې هر وخت تاسو ته مخته راځي. هغه د الکترون، پروتون، نیوترون د درو سرو ذرو د چارج مقدار او د دوی کتله ده په کیلوګرام سره. الکترون او پروتون دواړه د چارج له پلوه سره مساوي دي، ولې الکترون ته موږ او تاسو منفي، پروتون ته مو مثبت ویلی دي. دا یو نوع د دوی قراردادي قیمتونه دي چې الکترون منفي 1.602 ضرب 10 په توان د -19 کولم به چارج لري، او پروتون مثبت 1.602 ضرب 10 په توان د -19 کولم به چارج لري. نیوترون چون د نامه څخه معلومیږي لکه نیوټرل، معنا یعنې خنثی دی، نو د چارج مقدار یې 0 کولم به دی. د الکترون کتله د پروتون په پرتله 1840 چنده کوچنۍ ده، یعنې 9.1 ضرب 10 په توان د -21 کیلوګرام کتله ده، او د پروتون کتله 1.67 ضرب 10 په توان د -20 کیلوګرام ده. پروتون او نیوترون د کتلې له پلوه تقریبا سره مساوي دي، خو نیوترون لږ څه باندې غټ دی، 1.62 دا 1.64 په اندازه دی، دواړه 10 په توان د -20 کیلوګرام راځي.